ای زمانه مروره زما ځان زما زیګره ای زمانه مروره زما ځان زما زیګره په ښایست باندې مغروره پېښوره پېښوره په ښایست باندې مغروره پېښوره پېښوره ستا په غېږه کې ویده پروت د غزل بابا حمزه دی ستا په غېږه کې ویده پروت د غزل بابا حمزه دی خیال یې وساته خیبره زما ځان زما زیګره په ښایست باندې مغروره پېښوره پېښوره ته مسکن د ابدالي خپل تاریخ ته نظر وکه ته مسکن د ابدالي خپل تاریخ ته نظر وکه راځه بیا یو شو د سره زما ځان زما یو شو د سره زما زیګره په ښایست باندې مغروره پېښوره پېښوره زه پرهیز شګیوال درشم ګیله من بېرته راستون شم زه پرهیز شګیوال درشم ګیله من بېرته راستون شم ما ته وایې مهاجره زما ځان زما زیګره ما ته وایې مهاجره زما ځان زما زیګره په ښایست باندې مغروره پېښوره پېښوره ای زمانه مروره زما ځان زما زیګره ای زمانه مروره زما ځان زما زیګره په ښایست باندې مغروره پېښوره 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 ډېره بخښنه غواړم چې بېګا هم یو پروګرام کې مرۍ مې ناسته ده خو بیا هم مجبور شوم دغه حالاتو دا ستاسو مینې چې دغه د شګیوال صاحب شعر ته وړاندې وبخښه شګیوال صاحب یو ځای کې راځه دی او که راشه دی نو بخښنه غواړم نګران صاحب یو پروګرام کې ما ته ویل چې اجازه راکړه هر د شګیوال صاحب یو دغه وبخښه د هر د خپل خوندونه خپلې مدې خو پېښور دی که نه دا خو یو ځای کې تاسې بیا ووایئ یو پروګرام کې په دواړو سترګو ولې نول نم ښایسته ښایسته ښارونه شته دی دا به سپېشل د همدا لپاره بس لر او بر زموږ ټول خپل وطن دی او دا نه په څو افرادو باندې په اشخاصو په ویناګانو باندې دا څوک بېلولی شي دا داسې چې دا هډوکی سره پیوند دي دا هېڅ داسې د چا خبره څوک نشي بېلولی څومره خبرې راشي څومره بادونه راشي که نه ملنګ جان بابا یو شعر دی وایي چې خیال په خود او خود غرضو بدل نه کړي ملنګ جان او رسوه د غیرت ټکي د ځوانانو په غوږو کې او د سبا نری شماله دا زما پیغام ویسه ګرځوی په غرو رغو کې نو خبره دا ده چې موږ د خلکو په دغو باندې خبرو باندې نه ځو دا د اشخاصو خبره نه ده دا د یو ملت او د یو قوم خبره ده نو په دې باندې ډېرې کوپړې دغه توی شوي دي دې باندې ډېرې خبرې پکار دي دې باندې کتابونه لیکل کېږي خو بس نور زیات خبر نه کوم بخښنه غواړم شګیوال صاحب څه وینا کوم یو شی به زه ووایم شګیوال صاحب د ټولو په اجازه ننګرهاري صاحب نو دا چې در سره تا کمپوز کړی یم دی هر څه دې ویلي نو بیا دې بازار ته ولې نه دی راویست نه دا داسې و چې دا شګیوال صاحب ته هم پته شته دا کمپوز هم ما وکړو او بیا د دې هغه کلیپ هم ما جوړ کړو په پېښور کې او خدای شته دی چې دې کې لږ زره دغه چا چې دغه هغه کومه سټوډیو شوه چې دې موږ ته دغه موزیک یې موږ ته جوړ کړو دې کې تا دا ریدم یعنې ریدم موږ هغه تبلیغ ته ویل که نه دا ریدم خو داسې شی دی چې دغه موسیقي ستون فقرات دی نو هغه ریدم یې ډېر تیز جوړ کړی داسې مست یې جوړ کړی و دا چې دا مست دی داسې میډیم دغه کې ده که نه نو هغه دا موسیقي ډېره مسته کړې او شاعري پکې داسې دغه وه که نه لکه ګیله وه نو د دې په خاطر باندې هغه ریدم مال چې دا ډېر تیز دی ډېر فاست دی لکه یو مسته سندره چې دا باید داسې نه شي
او په هغه وخت کې زم نور کارونو کې مصروف وم، نور بعضې شعرونه د شګیوال صاحب نورې مسلې وې، نو بیا ما چې به دوباره زه دغه کوم که نه لکه دوباره تاسو منتظر اوسئ. ډېره ښکلې شاعري ده او ډېر زبردست شاعري شګیوال صاحب په قلم دې برکت شي. مننه. دا غورکړ څنګه چل دی؟ زما ذکر تاسو مې کو واسه بس په ټوله پام دي تیرا کې چې غږ مې درکه غږ مې درنه را مې ته اول نه ویل غږ دې ښه صحیح دی خبرې کوه. ګوره ټولو ته بیا هم هرکلی او ښه راغلاست. بس تاسو داسې دی چې زما خو میم دغه زما ټیک ټاک نه دی، دا ستاسو ټولو دی. ښه خبره دا ده زه چاته میلمه نه شم ویلی، خو یو خبره ما بار بار کړې ده، اظهار صاحب او زواک صاحب او حمزه صاحب همداسې پاچا صاحب او حبیب صاحب او نګرانړی صاحب هغه نور ملګري خو لاړل. خیر نو زه خو په سیاست په خدای که پوهېږم، نو تاسو خو خیر د ما ورته غوږ نیولی و او زه پوهېږم تاسو داسې خبرې ونه کړې، ټول د یووالي خبره ده. نو زه به داسې یو شعر به ووایم تاسو ته که اجازت مو وي. ارشاد شګیوال صاحب مهرباني. دا میکونه هم بند کړئ، که زحمت نه وي میکونه هم بند کړئ. وایي چې پښتو د هر افغان ملي ژبه ده، پښتو د هر افغان ملي ژبه ده، پښتو ویاړلې ده، رسمي ژبه ده، لري د رسم او تنظیم منصب، سپه سالاره نظامي ژبه ده. پښتو تاریخ زرګونه کاله لري، پښتو تاریخ زرګونه کاله لري، پښتو لرغونې تاریخي ژبه ده. پښتو کې کیږي مرکې او جرګې، پښتو کې کیږي مرکې او جرګې، پښتو مشران لري، قومي ژبه ده. ډیرو اولیاو پرې خبرې کړي، پښتو د میا او د ولی ژبه ده. پښتون په نورو حکومت کړی دی، پښتو قوي امپراتوري ژبه ده. دا د غرغښت او د سړبن ژبه وه، پښتو زمونږ د ابدالي ژبه وه. بخښنه غواړم، دا د غرغښت او د سړبن ژبه وه، پښتو زمونږ د ابدالي ژبه ده. د پښتو ژبې د ړومبي شاعر امیر کروړ سوري زمري ژبه ده. هم د ملالې او نازو انامو د میرویس خان او شاه سوري ژبه ده. د نادر خان او د وزیر اکبر خان پښتو د شاه امان غازي ژبه ده. جمال الدین په سیر عالم لرو، پښتو استاذه ده، علمي ژبه ده. د لر او برو د سرتاج دی پښتو. حمزه صاحب د لر او برو د سرتاج دی پښتو، د سر شملمو د پډګي ژبه ده. پښتو چاپ شوي دیوانونه لري، خوشحال خټک او خان غني ژبه ده. د ملنګ جان او ګل پاچا الفت پښتو شاعره فرهنګي ژبه ده. بیا د رحمان بابا ملنګ فقیر پښتو بې کبره ملنګي ژبه ده. په ادبیاتو د پوره ولاړه پښتو ادب څخه غني ژبه ده. هغوی چې څوکې د پښتون خوړلی، هغوی چې دغه یو ملګری څه شو زواک صاحب، هغوی چې څوکې د پښتون خوړلی وایي پښتو د دوزخي ژبه ده. او زه شګیوال پرهیز پرې ځکه ویاړم، پښتو له ټولو غیرتي ژبه ده. پښتو له ټولو غیرتي ژبه ده. دا سپیکرونه مان کوي. ژوند شګیوال صاحب تل د پښتو ژبې او د موږ د افغانیت د تاریخ نه تل مدام داسې تصویر جوړ کړی په خپل شعرونو کې چې په واقعي معنا باندې موږ ذهنونو او زړونو ته ښکته سوی. نو ته دې ژوندی چې ته یې بس موږ به درنه زده کړې کوو که نه. ننګرهاري صاحب ته به زه یوه غوښتنه ځینې وکړم.
مخکینه چې کوم سندره تاسو ویلې وه په هر قیمت کې دغه ډول سندرو ته بیخي ډیر زیات ضرورت لرو، بیخي حد نه زیات ورته ضرورت لرو چې هر وخت باید په دې ولس باندې واورول سي، واوري. او دا تا چې کوم د شګیوال صاحب دا شعر ویلی وه ډیر زیات خوند یې وکړه. ډیره مننه زواک صاحب، حمزه لالا، دا ټول ملګري، خوشحال صاحب، ټول ملګري، حاجي سیلاب خان هم راغی، حبیب جان کموال صاحب. بس کوشش به کوو داسې چې بس زمونږ فرهنګ د موسیقي کوشش به کوو چې داسې هغه شاعري وړاندې کړو چې هغه یو پیغام ولري او مثبت پیغام ولري او زمونږ اورېدونکي لیدونکي هغوی ته یو څه ګټه واخلي. انشاءالله دا ډېره ښکلې شاعري شګیوال صاحب کړې وه او دا پېښور کې چې و نو شګیوال صاحب راسره و، بیا زما یو ملګری دی فریدی دی، نو کله کله به چې بس هغه به راغی بیا به ما او دا به راووتو د باندې، نو بس هغه پاټکونو باندې مې داسې زړه وزړه تېرېدو. نو شګیوال صاحب چې اوس خو یو پولیس ما نه ودرېږي که نه اوس مې کس کې ودرېږي، نو ما ورته ویل شګیوال صاحب غم مه کوه، بس یاران دوستان دي، دوی سره چې ناست نو انشاءالله څوک به غږ نه کوي. نو خبره دا ده چې بس دره پښتونخوا او بره پښتونخوا ټول زموږ یو وطن دی، ټول د یو ژبې خلک یو، د یو فرهنګ خلک یو، مینه مو ډېره پخوانۍ ده، پیوند هم ډېر زوړ دی او انشاءالله چې دا پیوندونه به تازه کېږي، ټول په موږ ګران دي، زموږ یو وجود دی. ما مخکې هم تاسو ته عرض وکړو چې د یو څو اشخاصو په خوله باندې دا شی نه د منځه ځي او نه په دې کې څه فرق پکې و په هغه ردم کې، نو هغه به را جوړ کړو انشاءالله، دا به حتمي به وایو. ولې به نه؟ زه یو شګیوال صاحب نن خو دې وکړه که نه، ګوره دا یو لایف چې دی څومره افغانانو ته انرژي ورکړه، دا یو لایف او ستا دا یو شعر نور خو څه کې څومره افغانان سره متحد کړو، څومره یعنې ستا راتګ ګوره همداسې نه دی، نو مطلب دا دی چې زمونږ دغه بې ځایه نه دی که نه.